یو ځای کې یو سړی دی مالدار، هغې له الله ډېر مال او دولت او جیداد ورکړی دی، هر څه الله بیسیار ورکړي دي. دا د خپلې ښځې سره ناست دی، اعلی خوراکونه، هر قسمه نعمت د دنیا د دې مخې ته پروت دی. دی خوراکونه کوي. دې وخت کې یو غریب ور وټکو، زه غریب یم، زه فقیر یم، زه مسکین یم، د الله په نوم ماله لږ څه راکوي. دا سړی دسترخوان نه پاڅېدو، ټیبل نه پاڅېدو، کرسۍ نه پاڅېدو. هغه یتیم چې هغې ورټکولی و، هغه مسکین، هغه فقیر چې هغې ورټکولی و، دې وله لته ورکړه، اخوا یې ګزار کو. دا ورته تاسو فقیرانو نه تنګ شو، تاسو غریبانو نه تنګ شو، تاسو مسکینانو نه تنګ شو. موږ لا خوراک نه کړی چې تاسو زموږ ورته ولاړې. سهار ستاسو چغې سوري دي، ماښام ستاسو چغې سوري دي. خیر دی د خدای په نوم راکا. سوالګر یم، یتیم یم، فقیر یم، فلان یم، فلان یم. هغه غریب سړی د دروازې نه نامراده وشړو، هغه غریب سړی دروازې نه همداسې لاړو. دا سړی واپس راغی، د ښځې سره کېناستو، خنداګانې، مسخرې، خوراکونه ختم شل، زندګي تېرېدله. الله پې داسې حالات راوستل، مال تېنه الله واغستو، دولت تېنه الله واغستو، جیداد تېنه الله واغسته، هر څه ورنه الله واغستل. دې حد ته راورسېدو چې دې سره د خپلې ښځې د روټۍ پیسې پاتې نه شوې، دې خپلو بچو له نن نفقه نه شوه پیدا کولی. دا ښځه ورته وایي ماله طلاق راکه چې ته ما ساتلی نه شي، ماله نن نفقه نه شي پیدا کولی، ماله طلاق راکه، تا سره زندګي نشم تېرولی. دې حد ته راورسېدو خپله ښځې طلاقه کړه، ښځه ورنه پاتې شوه، بچي ورنه پاتې شو، مال او دولت او جیداد ورنه پاتې شو. الله ته منظوره وه دې ښځې بل ځای کې واده وکړو. هغې چې واده وکړو هغه سړی انتهایي مالداره دی، هغې سره مال او دولت سیوا دی، هغې سره هر څه سیوا دي. یو ځل د دویم خاوند سره دا ښځه ناسته ده، د دنیا هر قسمه نعمت پروت دی، د دنیا هر قسمه شیان پراته دي. بیا دروازې له غریب راغی، ورې وټکو، فقیر یم د خدای په نوم باندې، مسکین یم د خدای په نوم باندې، بېوسه یم د خدای په نوم باندې، لږ څه خوراک راکوئ، لږ څه طعام راکوئ. دا ښځه وایي ما ته خاوند ویلي دا خوراک اوچت کا، بهر چې کوم غریب دی هغې له ورکه، بهر چې کوم فقیر دی هغې له ورکه. دا ښځه وایي ما خوراک را اوچت کو، ګیټ ته چې راغلمه ما چې نظر واچو، ما چې هغې ته وکتل، زما اول خاون ولاړ دی، د ملنګۍ په جامو کې ولاړ دی، د فقیرۍ په جامو کې ولاړ دی، جامې شلیدلې دي، بدن ټول خراب تراب دی. ما له ډېر تعجب په دې خبره باندې وشو، ډېره حیران شوم. خوراک مې ورته کېغوستو، هلته مې سوچ فکر کو، الله چا چې ستا د نعمت شکریه نه وه ادا کړې، الله چا چې فقیر رټلی دی، الله چا چې مسکین رټلی دی، الله چا چې فقیر د خپلې دروازې نه شړلی دی. کریم الله نن یې دا حالات دی چې د بل چا په دروازه باندې ولاړ دی، د بل چا په چوکاټ باندې ولاړ دی. دا سوالګری دی. وی زه راغلم خاوند سره کېناستمه، زه ډېره پریشانه یم، زه ډېره خفه یم، زه ډېره غم ځپلې یم. ما نه خاوند تپوس کوي ښځې ولې خفه یې؟ ستا په مخ باندې آثار د خفګان دي، ستا د مخ نه خفګان معلومیږي، ولې خفه یې؟ ما ته وایي حل نشم ویلی، ما ته وایي خبره نشم کولی. ما ورته ویل ضرور راته ووایه حادثه څه راغلې ده، کار څه شوی دی، واقعه څه شوې ده. وی ما ته زما ښځې جواب کې ویلې دا ما چې وله خوراک ویوړو، ما چې وله روټۍ بار ویوړله، دا زما هغه خاوند دی چې الله وله مال ورکړی، الله وله دولت ورکړی، الله وله جیداد ورکړی، خو هغې د الله شکریه ادا نه کړله، هغې د فقیر او د مسکین حق ادا نه کړو. نن ستا په چوکاټ باندې ولاړ دی، نن ستا په در باندې ولاړ دی، نن دلته سوال کوي تا ته ولاړ دی. خاوند ورته د دې نه عجیبه خبره درته وکړمه، ته په دې باندې تعجب کې، په دې باندې حیرانۍ، په دې باندې پریشانۍ. د دې نه عجیبه خبره دا ده حق ستا د اول خاوند په چوکاټ چې ولاړو، هغه زه فقیر وم، هغه زه ملنګ وم، هغه زه مسکین وم. الله ماله بیسیار راکړ، الله ماله دولت او جیداد راکړو، الله ماله هر څه راکړ. ستا د هغه خاوند نه واغستل اول چې کوم خاوند دی، نن یې فقیر کو، زما چوکاټ ته راوستو، زما په چوکاټ یې ودرو. الله اکبر کبیره.
الله اکبر کبیره. ماوې مستی په کار نه ده په دې مال او دولت او جیداد باندې. په مال او دولت او جیداد بلا څه مستی وي. ته ګوره چې مالدار وي الله دومره غریب کړه چې د بل چا په چوکاټ یې ودرولې. الله حق غریب چې تا د خپلې دروازې نه وشړو، حق فقیر چې تا د خپلې دروازې نه وشړو. نن د 11 روپو په مزه کې، نن د 100 خوراکونو په لذت کې، نن د 100 مزو په مزه کې ته لاړې غریب دې وشړو. خو دا سرب دی زما، دا سرب دی زما، هغې ته دومره فقیر کړه چې د دې در ته راوستلې، د دې په چوکاټ یې ودرولې، دې ته محتاجه کړې، دې ته سوالګرې کړې. نو ځکه خو ما وایي چې په مال باندې دوکه کېدل، په مال باندې دوکه کېدل